د ننګرهار ولایت مقام پلاوي د دوو شهیدانو په فاتحه کې ګډون وکړ. د ننګرهار ولایت مقام د فرهنګي او ټولنیزو چارو کارپوه مولوي سمیع الله سمون د شینوار ولسوالۍ 9 ویلې دریم بلاک سیمه کې د هغو دوو ملکي وګړو د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړ چې د پاکستان پوځي رژیم په هوایي برید کې شهیدان شوي وو. ننګرهار کې 441 زلزله ځپلو کورنیو سره نغدي مرسته وشوه. د ننګرهار ولایت مقام کارپوه انجنیر صفي الله صادق د اقتصاد پیښو پر وړاندې چمتووالي او د رینول ولسوالۍ مسؤلینو په حضور کې د سی آی ډي موسسې له لوري او د افغان ها برای پردا موسسې په تخنیکي همکارۍ 441 زلزله ځپلو کورنیو سره نغدي مرسته وشوه چې هرې کورنۍ ته 150 امریکایي ډالر ورکړل شول. ننګرهار کې 120 کورنیو سره د چرګانو د ساتنې وسایلو او خوراکي توکو مرسته وشوه. د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په هڅو ستاسو غږ موسسې له لوري کوز کونړ ولسوالۍ کې 120 راستنو شوو اړمنو کورنیو سره د چرګانو ساتنې وسایلو او خوراکي توکو مرسته وشوه.